د ننګرهار کرنې اوبو لګولو مالدارۍ ریاست په هڅو او د افغانستان لپاره د هالند کمیټې په مرسته د ولایت کې د انسانانو او څارویو د شریکو ساري ناروغیو مخنیوي او چاپیریال ساتنې په موخه سیمینار ترسره شو. په دغه سیمینار کې د افغانستان لپاره د هالند کمیټې د پروګرامونو مسؤل وویل دغه پروګرام موخه د حیوان او انسان روغتیا او چاپیریال ساتنه ده. نوموړي زیاته کړه چې د حیواناتو او انسانانو ترمنځ نږدې 80% ناروغي ساري شراکت لري چې د مالدارانو په هول پر اړین دي. دا برنامه د واحد صحت په نامه نن دلته موږ تاسو سره بحث وکړو چې څنګه د محیط صحت، څنګه د انسانانو صحت، څنګه د حیواناتو صحت ټولو ته په یو ګډه شیوه باندې کار وکړو، یو ګډه اپروچ باندې کار وکړو تر څو پورې دا درې واړه چې موږ ښه کړو او د دې لپاره مختلفي پالیسیانې جوړې کړو. د ننګرهار کرنې ریاست د څارویو روغتیا او مالداري خدماتونو امیر وایي یو شمېر هغه څاري ناروغۍ چې حیواناتو څخه انسانانو ته انتقالېږي باید وپېژندل شي او مالداران باید د څارویو روغتیا ته ډېر پام وکړي. دغه ناروغي د حیواناتو نه چې انسانانو ته انتقالېږي لکه رایبیز د لیوني سپي ناروغي، کوویډ 19 کرونا چې ورته وایي، سی سی چف چې کانګو ناروغي چې ورته وایي، او یا انفلونزا چې د چرګانو، بروسلوس چې ډیره خطرناکه ناروغي ده، همداسې انتراکس چې په حیواناتو کې رامنځته کېږي انسانانو ته انتقالېږي. د دغې د مخنیوي په لپاره دغه برنامه جوړه شوې ده چې موږ وکولی شو لومړی باید محیط پاک کړو د ناروغۍ څخه، دویم خپل څاروي باید د ناروغۍ په مقابل کې واکسینو تداوي کړو. د دغه سیمینار یو تن ګډونوال وایي ډېری مالداران د څارویو روغتیا، چاپیریال ساتنې او نورو برخو ته پام نه کوي. په خبره یې دغه ډول سیمینارونه په عامه پوهاوي کې مهم رول لري. دغه ټریننګ کې چې دی موږ ته د چاپیریال ساتنې برخه کې د خپل چاپیریال یا د خپلې سیمې یا کلیوالې سیمې هغه کوم څړځایونه چې دي چې هلته حیوانات ورڅخه مطلب موږ واښه فکر کوو، دغې پاکوالي ته ډېر پام وکړو، کثافات بې ځایه ونه غورځوو، که د حیواناتو کثافات دي، همدارنګه که کورني کثافات دي یا مطلب خاورې خځلې دي، پلاستیکونه دي، دا بې ځایه باید موږ ونه غورځوو. همدارنګه په هغه ناروغۍ باندې موږ ته بحث وشو چې په دننۍ کنفرانس کې چې هغه د انسانانو او حیواناتو ترمنځ شریکې دي. په ټوله کې چاپیریال ساتنې، عامې روغتیا او کرنې ریاست هڅې کوي تر څو د انساني او حیواني روغتیا لپاره ډېر کار وشي.